اوس درته د کمپیوټر یا د وینډوز 10 هغه لنډې طریقې ښیم چې د هغې په واسطه تاسې کولی شئ چې خپل کارونه ډېر په اسانۍ سره ترسره کوئ، یا لنډې طریقې دي چې هغه تاسې زده کوئ. تاسې کولی شئ چې یو بل ملګري ته هم وښیئ او خپل کارونه ډېر په اسانۍ سره او په کم وخت کې مخته یوسئ. تر ټولو لومړی ځینې وخت کې یو پروګرام زموږ ډېر زیات پکارېږي او موږ هغه اکثره اوپن کوو، یا کله چې کمپیوټر موږ آن کوو هغه موږ اوپن کوو. نو د هغې لپاره تاسې کولی شئ چې یو شارټکټ جوړ کړئ، یعنې د کیبورډ نه به تاسې آلټ شفټ پی یا یو حرف به تاسې وهئ، د هغې په واسطه به څه کېږي هغه پروګرام به چې کوم تاسې غواړئ چې خلاص کړئ هغه به ډېر په اسانۍ سره به راخلاصېږي. د هغې لپاره به تاسې څه وکړئ، د مثال په ډول دغه پریمیر اکثره زما په کارېږي، زه غواړم چې دا د شارټکټ په واسطه باندې اوپن کړم. تاسې به په دې باندې رایټ کلیک وکړئ، پراپرټیز ته به راشئ، په دې ځای کې ګورئ شارټکټ کی لیکلی دي، دلته نن دی. نو تاسې به څه وکړئ، په دې ځای کې به تاسې شارټکټ کی جنریټ کولو لپاره به کنټرول آلټ همدارنګه یو حرف فار ایگزامپل دلته پریمیر د دلته پی وهم ورسره، نو دا کنټرول آلټ پی دا د دې پروګرام شارټکټ شو چې هر کله تاسې غواړئ چې دا پروګرام اوپن کړئ نو د دې شارټکټ په واسطه باندې ډېر په اسانۍ سره اوپن کولی شي. دا د دې نه اوکې کوم. اوس له کیبورډ نه زه کنټرول آلټ پی وهم، نو هغه پروګرام چې کوم ما ورته شارټکټ سلیکټ کړی و هغه به اوپن شي. ښه، نو دا دی هغه پروګرام چې کوم موږ د شارټکټ په واسطه باندې اوپن کړ، نو دا دی ما ته راخلاصېږي. دا ګورئ پروګرام راخلاص شو. نو په همدې طریقه باندې تاسې کولی شئ چې د هر یو پروګرام لپاره ډېر په اسانۍ سره یو شارټکټ په خپله خوښه باندې جوړ کړئ. دویم که چېرته تاسې غواړئ چې وګورئ نن ورځې تاسې څومره پروګرامونه اوپن کړي، یا تېره ورځ مو څومره پروګرامونه اوپن کړي دي، یا له هغې نه مخکې ورځې څومره پروګرامونه چې تاسې خلاص کړي دي، تاسې کولی شئ د هغې هسټري وګورئ چې ما کوم کارونه ترسره کړي دي. د دې لپاره به تاسې راشئ، د کیبورډ نه به تاسې وینډوز پلس ټیپ بټن کېکاږئ. په دې ځای کې تاسو ته ښودل کېږي چې تاسې کوم پروګرامونه همدا اوس خلاص کړي دي یا په مخکې وختونو کې تاسې کوم پروګرامونه را خلاص کړي وو. تاسې به څه وکړئ، له دې ځای نه به دا په دې برخه کې به لاندې راشئ، دلته یسټرډے یعنې کوم پروګرامونه چې تېره ورځ تا خلاص کړي وو هغه دي. همدارنګه د نورو ورځې په دلته ډیټ ورسره ښودل کېږي چې په کوم تاریخ باندې تا دغه پروګرامونه خلاص کړي. مکمل دلته موږ ته هغه هسټري ښودل کېږي. یعنې د دې په واسطه باندې تاسې کولی شئ چې معلوم کړئ چې نن ورځې یا په همدې وخت کې تاسو سره کوم پروګرامونه اوپن دي، یا په تېره ورځ کې د کوم پروګرامونه اوپن کړي او کوم کارونه یې ترسره کړي، نو تاسې دا ډېر په اسانه سره معلومولی شئ. دریم اکثر وختونو کې داسې وي چې کوم کارونه تاسو ترسره کوئ او نه غواړئ چې بل څوک یې وګوري، او ستاسې یو ملګری د هماغه شیبه کې تاسې خوا ته راتلل غواړي، نو تاسې غواړئ چې هغه پروګرامونه چې کوم تاسې خلاص کړي کوم کار چې تاسو ترسره کوئ او په یو وخت کې هغه مینیمایز کړئ. که چېرته زیات پروګرامونه تاسو خلاص کړي وي 3 4 بیا 15 10 پورې، نو تاسو یو چې مینیمایز کوئ کافي وخت لګي. نو ټول په یو ځل مینیمایز کولو لپاره به تاسو د خپل کیبورډ نه وینډوز پلس ډي بټن کېکاږئ، هغه ټول پروګرامونه به مینیمایز شي. څلورم ځینې وخت کې تاسو ډېر زیات پروګرامونه خلاص کړي وي او تاسو غواړئ چې د یو پروګرام نه بل پروګرام ته لاړ شئ، یعنې یو پروګرام نه سویچ شئ بل ته، نو تاسو کولی شئ د شارټکټ په واسطه باندې یو پروګرام نه بل پروګرام ته ډېر په اسانۍ سره لاړ شئ. تاسو نه غواړئ د ماوس نه استفاده وکړئ یا د ټچ پیډ نه استفاده وکړئ، نو تاسو کولی شئ د کیبورډ په واسطه باندې د شارټکټ په واسطه باندې یو پروګرام نه بل پروګرام ته موو شئ یا لاړ شئ. د هغې لپاره به تاسو څه وکړئ، د خپل کمپیوټر د کیبورډ نه به تاسې آلټ پلس ټیب کېکاږئ. ګورئ تاسو ته مکمله پروګرامونه را خلاصېږي چې کوم پروګرامونه همدا اوس تاسې اوپن کړي دي خلاص کړي دي. اوس زه کوم پروګرام کې ولاړم په براوزر کې وم، نو زه غواړم چې پریمیر ته راشم، نو تاسې کولی شئ ډېر په اسانۍ سره دلته پریمیر ته راشئ. همدارنګه زه بېرته غواړم چې براوزر ته لاړ شم، نو تاسې براوزر ته راتلی شئ. زه راځم بیا راځم چې آلټ پلس ټیپ کې کاږم، زه راځم دې پروګرام ته. همداسې تاسې کولی شئ څومره پروګرامونه مو خلاص کړي وي د هغې د آلټ پلس ټیپ بټن په کې کاږلو سره یو پروګرام نه بل پروګرام ته موو شئ، یعنې لاړ شئ. پنځم ځینې وخت کې تاسې غواړئ چې یو پروګرام تاسې اوپن کړئ یا په انټرنیټ کې تاسې کوم معلومات غواړئ چې د هغې نه تصویر واخلئ، له ځان سره یې وساتئ، او تاسې غواړئ چې د سپیسیفیک یعنې د خاصې ساحې یو تصویر له ځان سره واخلئ. د هغې لپاره به تاسې څه کوئ، وینډوز 10 کې دغه یو نوی اپشن دی، نوی فیچر دی، تاسې کولی شئ د دې نه استفاده وکړئ. د دې لپاره به تاسې راشئ دې برخې ته چې
په دې ټاسک بار کې ده، تاسو به په دې باندې کلیک کوئ. په دې کې تاسو ته مختلف آپشن راښکاره کېږي. دلته لیکلي سکرین سنیپ، تاسو به ګورئ په دې باندې کلیک کوئ. دلته تاسو ته هغه سکرین سنیپ هغه ټول اوپن کېږي. تاسو غواړئ چې له دغه ساحې نه ځان سره یو شارټکټ یا تصویر په شکل باندې ځان سره واخلئ، نو تاسو کولی شئ دغه مکمل له دې نه کراپ کړئ او تاسو دغه تصویر ګورئ له ځان سره به سیف کېږي. دا کولی شئ تاسو اوپن کړئ او له دې نه بیا استفاده وکړئ. اوم که چېرته تاسو غواړئ خپل کار ترسره کړه، تاسو غواړئ چې یو څو دقیقو لپاره د باندې لاړ شئ یا مثال کار مو بس کړه او بیرته راځئ څو دقیقې وروسته به خپل کمپیوټر کې کار کوئ، نه غواړئ چې کمپیوټر شټ ډاون کړئ یعنې بند کړئ، تاسو غواړئ چې خپل کمپیوټر لاک کړئ. د هغې لپاره به تاسو یو لنډه لاره دی، شارټکټ یې دی. تاسو به د خپل کمپیوټر په کیبورډ کې ونډوز پلس ال کی کاږئ، ستاسې کمپیوټر به لاک کېږي. به لکه تاسو کولی شئ چې وروسته راشئ، پاسورډ ورکړئ او بیا لاګین شئ. د هغې لپاره به تاسو څه کوئ، د خپل کمپیوټر د کیبورډ نه وینډوز بټن پلس ال کی کاږئ، نو دا به څنګه کېږي، لاک کېږي به. ښه نو دا و د کمپیوټر او د انټرنیټ پورې مربوط 14 لنډې لارې، لنډې طریقې. خدای دې وکړي چې دغه ویډیو مو خوښه شوي وي او دغه طریقې مو زده کړې وي. دغه ویډیو له نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ، شیر یې کړئ، لایک یې کړئ. همدارنګه کومه پوښتنه لرئ د دې ویډیو په مربوط یا کومه بله پوښتنه لرئ د کمنټ کې تاسو ولیکئ، انشاءالله تاسو ته به ځواب درکول کېږي. یا که چېرته موضوع اوږده وي نو انشاءالله د هغې په اړه باندې به ویډیو جوړو. یوه بله مهمه خبره چې د یولر نه کوم پلیټفارم چې انلاین زده کړې لپاره جوړېږي، انشاءالله په دې نږدې وختونو کې تیاریږي. تاسو به که چېرته غواړئ د پروګرامونو په اړه باندې تاسو ته لومړی خبر درکول شي یا کله چې پلیټفارم جوړېږي تاسو ته خبر درکول شي، نو تاسو به څه وکړئ، دغه لینک ته به لاړ شئ او د خپل ځان به ثبت کړئ. نوم غواړي تاسو نه، ایمیل غواړي، همدارنګه تلیفون شمیره غواړي. نو کله چې هم دا پلیټفارم مکمل شو، تکمیل شو او آنلاین شو، نو تاسو ته به تر ټولو لومړی معلومات درکول کېږي. اوس لپاره ښه وخت ولرئ. الله مو مل شي.